مجاهد صاحب ستړي مشئ. اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس شیر محمد ستانکزی اوس په دوبۍ کې دی او داسې خبرونه وو چې دی نیول کېده، د نیول کېدو امر ورکړل شوی و د حکومت لخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلامت اوسئ. نو داسې یو څه به نه وي ځکه محترم ستانکزی صاحب هغه وخت په وخت دوبۍ ته ځي او د کور یوه برخه وه، خو هم د هلته دوستانو د ذبیح الله مجاهد دا مرکه چې له بي بي سي سره له سپین تڼیوال سره یې کړې ده، پر ډېره خوندوره موضوع باندې، پر اهمه موضوع باندې غږېدلی ده. دا مرکه له تاسو سره شریکه کوم. ستاسو په ذهن کې چې ډېر داسې سوالات راګرځي د طالبانو تر مابین اختلافات یا عباس ستانکزی له هیواد څخه تللی یا د هغه د نیولو امر صادر شوی، د دې په هکله باندې دوستانو دغه مرکه له تاسو سره شریکه کوم. راځئ دغه مرکه مکمل تر پایه وګورو. مجاهد صاحب ستړي مشئ. اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس شیر محمد ستانکزی اوس په دوبۍ کې دی او داسې خبرونه وو چې دی نیول کېده، د نیول کېدو امر ورکړل شوی و د حکومت لخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلامت اوسئ. نو داسې یو څه به نه وي ځکه محترم ستانکزی صاحب هغه وخت په وخت دوبۍ ته ځي او د کور یوه برخه وه، خو هم دی هلته اوسېده. اوس هم د کور یوه برخه ده، کله رخصتي کوي د دوبۍ ته ځي او بیرته خپل کار ته راځي. نو ولې دا ځلې دا مسله ډېره رسنیزه شوله، په خواله رسنیو کې او په نورو رسنیو کې غوغا جوړه کړه، مخکې ته اوس هم روان دی، ولې دا ځلې دا غوغا؟ نو تاسې به اورېدلي وي ستانکزی صاحب څه اظهارات درلودل په خوست کې په یوه مدرسه کې، او بیا دلته دا څو ورځې کېږي داسې یو تبلیغاتي کمپاین پیل شوی دی د ځینو حلقاتو لخوا نه په سوشل میډیا یا اجتماعي رسنیو کې، که تاسې ورته متوجه وئ. د هغه له وجې نه دلته یو څو استفاده وشوه او تنها د ستانکزي صاحب موضوع نه و، دلته د ځینې نور موضوعات هم دوی مطرح کړل، لکه مثلا باګرام د چینانو په لاس کې ده او یا امریکا پیسې وتړلې او معاشات نه ورکول کېږي. داسې نور مسایل هم راغله چې بیا موږ وړم ورځ په یو سپیس کې رد هم کړل. نو داسې یو برخه د هغې تبلیغاتو وه. او دی د کوم هوایي ډګر نه تللی دی؟ ځکه دا هم نه ده معلومه، ځینې وایي چې له خوست نه تللی دی او ځینې وایي چې د کابل د هوایي ډګر نه. نه، معمولا زموږ پروازونه سیدې هغه د کابل نه دي، د دوبۍ په لور چې کېږي. ستانکزی صاحب کابل کې ولې هغه نه تللی. او کله بیرته درځي کابل ته؟ کله چې دی رخصتي خلاصه کړي بیرته به انشاءالله ګرځي، په دې مورد اندېښنه خپل هېواد ته وستون شي. دغه خبره ځکه د غوغا سره مله وه چې د ځینې نیوکې کړې وې مخکې هم، او اوس حتی کله چې دی په دوبۍ کې دی دلته هم د ځینې غږیز پیغامونه خپاره شوي دي او د ستاسې په مشر باندې نیوکې کړي دي. دا څومره د اوسني تګ سره تړاو لري؟ نو دومره باید ووایو چې نیوکې او یا اعتراضات هغه جلا موضوع ده او تګ یې جلا موضوع ده، ارتباط نه سره لري. البته دی چې کله کله خپل نظر څرګندوي یا اظهارات کړي دي، هغه مشر په حضور کې هم کړي دي او کیدای شي په ځینو مجالسو کې هم کړي وي. هغه کورنۍ موضوع ده، هغه د فکر او د دید موضوع ده چې مطرح شوې ده. او پاتې شو دا تګ یې چې دغه ما وویل دی په رخصتي باندې تللی خپل کور ته، په دوبۍ کې کور اوسېږي، وخت په وخت ته اول ځل نه ده او دی همیشه تګ راتګ درلود. او دی دا نیوکې ډېرې کوي، دلیل یې څه دی؟ ولې د نیوکو ته ځواب نه ویل کېږي او دی بیا پرله پسې نیوکې کوي؟ زما په باور مهمه دا ده چې دی اظهارات د خپل نظر کوي او کله کله ځینې وختو کې نور مسؤلین هم داسې کړي دي، اظهارات یې ښکاره کړي. او خو بیا مشوره دا ده زموږ له خوا نه ټولو مشرانو ته چې لکه څنګه چې حضوري په مخ د مشر کې هر ډول وینا کولی شي، اعتراض کولی شي، انتقاد کولی شي، هغه پورین تندي منل کېږي او غوږ ورته نیول کېږي. نو هغه لارې کافي ده. دغسې موقع باید مخالفینو یا هغه چا چې زموږ د هېواد دښمنان دي دغسې مواقعو فرصتونو ته ناست وي، هغو ته باید داسې فرصت په لاس ور نه کړي او دا د نیوکو بڼه هم باید هغه وي چې اسلامي شریعت راته ویلي. مجاهد صاحب صحیح ده، تاسو به دا خبره کوئ چې دا د ګواکې د مخالفینو ویناوې دي یا تبلیغات دي، خو د خپله وینا ده. ستاسې مشر ته خطاب کوي او وایي چې که په ناسمه لاره مو بیایي نه ورسره ځو، او بل ځای بیا وایي چې له هغه خدای او رسول مه جوړوئ، هغه عادي انسان دی او باید د ولس خبرو ته غوږ کیږدي. نو دا وینا معنا دا ده چې سړی اوس هم خفه دی؟
نو نه زه وایم دا خبره علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی په خپل هم په مجالس کې کړې ده چې که زما خبره د شریعت سره ټکر وي تاسې هېڅ مه منئ او زما پسې پیغجي کې مه راځئ د شریعت په کار هم داسې مخالفه وي. دا د علي قدر امیرالمؤمنین خپل نظر هم ده او د هغه وینا هم ده او دا د اسلام حکم ده چې که چېرې خدای مه کړه یو مشر غیر شرعي امر وکړي په هغه باندې به نه ځو دې چا پسې نه ځو او پاتې شو دا چې په شریعت باندې څوک امر کوي د هغه تر اعتراض لاندې نه د هغه تر دغه حکم لاندې نه د هغه تر دې تشویش لاندې نه. خو د مشر مو دا هم ویلي و چې په ښکاره نیوکې مه کوئ زموږ په مشرانو باندې په خپلو ملګرو باندې او کله دن راتېر شو په همدې ورځو کې د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد نبی عمري په خوست کې د وینا په حالت کې حتی ژړلي دي. فکر نه کوئ چې اختلافات له ښاغلي ستانکزي نه ورپورته دي او زیات دي؟ نو داسې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی خپلو ټولو پیروانو ته او مجاهدینو ته افغانانو ته ویلي چې که کوم اعتراض لرئ ما ته مخامخ راسئ ووایئ. دا او په دغسې میډیا کې او په رسنیو کې دا ځکه مه وایئ چې دا خبره استفاده دا خو د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی خبره تایید سوه چې هغه مشرانو ته هم وایي کشرانو ته کوم اعتراض کوئ ما سره مخامخ هغه دا نه دي ویل چې ما باندې اعتراض مه کوئ وکئ تاسو به سوال لرئ ځواب به غواړئ زه مسؤل یم باید تاسو ته ځواب درکړم خلاصې مخامخ ما سره دا خبره شریکه مشوره لري هغه سره شریک کړئ اعتقاد لري هغه سره مخامخ وکړئ که پس شا کېږي دغه نتیجه یې راوځي ګوره هغه سالمه خبره کړې محمد نبي صاحب صرف یو زړه کړل دی د خپل درد له وجې نه هغه نه وګور بیا هغه جهاتونه چې زموږ سره مخالف دي یا په کمین کې ناست دي څومره لوی داستان یې ځینې جوړ کړ څومره لوی تشویش یې ځینې جوړ کړ نو دغه بېرته هغه د مشر خبره تاییدېږي چې باید موږ په دې اظهار نظر کې هم محتاط اوسو. خو د اختلاف خبره چې مونږ کوو خپله ستاسو مشر دا خبره کړې ده چې دغه اختلافات د یو بل وروستی غږیز پیغام دی په دې کې راغلی دی چې داخلي اختلافات مو نظام را ختمولی شي نو معنا ده چې اختلافات شته؟ نه معنا دا چې ونه کړي دا کار یعنی اختلاف خو همیشه اسلام شعار دغه د ستاسو مخالفت نه کوي او منازعه به نه کوي او یو رسۍ د خدای به راټولېږي د خدای حکم ده انساني ټولنه ته بند کړه خدای مکړه د اختلاف کې پیدا شي بدبختي ته ځي او موږ امارت دا تجربه کړې چې موږ د تیر جهاد اختلافاتو له وجې نه موږ مجبور سو کتابونه هم کېښودل راغلو وسله مو واخیسته دا یو توصیه ده چې مشر کړې ده اوس هم وایو چې باید هیڅ کوم اختلاف ونه کړي او یو اظهار نظر ده یا متفاوت د نظر ده تفاوت د نظر جلا شی ده اختلاف نه هغه اختلاف مراد خدای مکه څوک د چا په وړاندې سنګر ونیسي څوک نو خو معنا دا ده چې د دې اختلاف نه ستاسو مشر ویره لري په هره غونډه کې دا خبره کوي او که راشو همدغه نورو مسلو ته مثلا د کورنیو چارو وزیر هم دا خبره څو ځلې کړې ده معنا دا ده چې ستاسو مشر که دا خبره هم کوي خو د په مقابل کې د اختلاف جرأت لري ستاسو ملګري چې وی کی او څومره د ستاسو د ملګرو د مشرانو خبره دی اوري؟ نه دا اختلاف پورې انساني ټولنه کې به همیشه خطر موجود ده کله چې انسانان یو کله چې نفس لرو کله خواهشات لرو کله هغه نفسي غریزې لرو نو د دې سره دا تړلی چې خدای مکه موږ په ګناه کې ولګو خدای مکه موږ اختلاف ته لاړ شو خدای مکه موږ بل صحو اشتباه رانه سر وي یو مشر څه توصیه کوي هغه دینی توصیه وي هغه لارښوونه وي د دین له لحاظه لکه څنګه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته ستاسو اختلاف مه کوئ قرآن کریم کې مسلمانانو ته ویل ستاسو اختلاف مه کوئ نو دا د دې معنا نه لري چې عملاً هغه شی به موجودي په خلکو معنا وی نه کړی دا خطر لري د دې معنا اوس الحمدلله موږ په امارت کې هیڅ خطر اختلاف نه وینو ولې خطر خو بالکل څه ځکه انساني ټولنه د موږ انسانانو نه تشکیل شوی هر وخت د توصیه باید وسی تنبیه باید وسی او رسونه د پیغام باید وسی چې اختلاف سره متوجه وشي هیڅ کلم اختلاف تنابع د امارت نه ټول افغانان باید اختلاف ونه کړي اختلاف امت تبا کوي امت باید اختلاف ونه کړي دا لوی موضوع ده او توصیه دوستانو دا مرکه ملت تاسو سره شریکه کده مرکه یقینا ډیره وګدا ده تقریبا تر 19 منټو پورې ده خو حاصل مقصد چې دا کم اول سره و فدی کې زما مقصد هم دا ولدم له تاسو سره شریک کړي او زمونږ او تاسو په ذهن کې کم بعضی کسانو په ذهن کې کم سوالات راګرځي د عباس ستانکزي په اړه او د طالبانو تر مابین د خپل اختلافات او په اړه باندې هغه په د غاولنې 15 منټو کې ټول حل کیږي یعنی د عباس ستانکزي په حق باندې ډیر داسې پر سوشل میډیا باندې پوسټونه هم ګرځي ویډیوګان هم ګرځي چې عباس ستانکزي له هیواد څخه وتښتېدی ولې وتښتېدی په دې خاطر باندې چې د طالبانو مشر د دوی نیولو امر کړی و پر دې بنیاد باندې چې مکتب د نجونو بند دی بار ولې وایي چې دا مکتبونه خلاص کړي په دغه خاطر باندې عباس ستانکزي تښتېدلی او د نیولو امر کړی و
دا خبره پر سوشل میډیا باندې ډیره وایرل وه. پوسټونه مو ویډیوګانې مې په ټیک ټاک باندې هم ډېرې ویډیو په دې پسې جوړېدلې. خو کله چې له ذبیح الله مجاهد سره سپین تڼیوال مرکه کوي هغه خبرې ټولې رد کړي د ده په وینا باندې چې عباس ستانکزی چې دا له هېواد څخه چې تللی هغه په دې معنا نه چې دی تښتېدلی یا ویره لري یا د نیولو امر شوی ده، بلکې د هغه بعضې نیمۍ کورنۍ هلته ده، له هغه سره دی ناسته مثلا هغه سره دی خپل دغه کوي او ملاوېدل مثلا هغه ته ځي له هغه خپل کورنۍ سره یو څو شپې په تعداد باندې تېروي بیرته افغانستان ته راستون کېږي. دا په دې معنا باندې ده. او ورسره سره مثلا چې هغه کسان مثلا چې د چا په ذهن کې تشویش وي یا مثلا په ذهن کې دا سوالات راګرځي چې طالبانو په مابینځ کې اختلافات دي. دا موږ بار بار وینو په سوشل میډیا باندې مثلا وایي طالبان دوې ډلې دي، وایي دا ډله بله هغه ډله، یعنې د دې په وینا باندې چې طالبان تر مابین اختلافات ګرځي، خو هغه هم ذبیح الله مجاهد ټول ختم کو، یعنې هغه یې دفع کړلو او هغه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا ټول افواهات دي او دا پر امارت باندې یعنې پر طالبانو باندې نیوکې دي، یعنې داسې دي چې مثلا له دغو څخه خپله غلطه ګټه اخلي مثلا. او بله خبره مثلا لکه سپین تڼیوال چې وایي مثلا ذبیح الله مجاهد ته وایي چې ستاسو مشر بار بار دا خبرې کوي چې تاسو اختلافات مه کوئ، تاسو ها وکړئ، تاسو ها وکړئ. ګوري یو څوک چې چاته نصیحت کوي چې دا کار مه کوئ، په دې کار کې ستاسو نقصان ده، په دا کار وکړئ، په دې کې دې ګټه ده، د دې دا معنا نه کېږي چې یاره هغه سړی په هغه کار باندې بوخت ده، هغه سړی هغه کار عملي کړی ده. نو که چیرې هم د طالبانو مشر او طالبانو ته دغه فرمان صادر کوي چې اختلافات مه کوئ په خپل مابینځ کې او ولس سره ظلم مه کوئ، دا په دې معنا سره نه کېږي چې اختلافات شته یا له ولس سره ظلم شروع ده، بلکې په آینده وخت کې نصیحت ورته کوي چې مثلا داسې کارونه که راتلو له دې څخه ځان ګوښه کوئ، کوشش کوئ داسې کارونو مخنیوی کوئ، داسې کارونو ته څوک مه پرېږدي. بل دا اختلافات یو داسې شی ده، ګوري د صحابو په وخت کې هم دا اختلافات وو، د تابعینو په وخت کې هم وو، د تبع تابعینو په وخت کې هم، یعنې تر موږ مخکې چې څومره خلک تېر شوي بزرګان صلحا د هغو تر مابین هم اختلافات وو، خو د اختلافات داسې وو چې هغه مثلا پر یو شي باندې ولو هغه دفع کېدل ختمېدل داسې عمر ابدي نه وو. نو دا به څوک نه وایي چې مثلا طالبانو مابین کې اختلافات ول نسته، اول خو نسته، که بیا هم یې طالبان خو څه ملایکې نه دي، خامخا به دي، نه صحابه دي، خامخا به دي مابین کې اختلافات دي پر بعضې مسایلو باندې، خو هغه داسې اختلافات چې یو بل ته به غوږ سره نسي، هغه اختلافات مو له مابین څخه ایسته کوي. نو دوستانو پر دې بنیاد دا مرکه له تاسو سره شریکه کړه چې ستاسو په ذهن شاید دغه مرکه ډېرو خلکو لیدلې هم وي او بعضو نه وي لیدلې، او بله حصه یې هم انشاءالله هغه کې هم داسې څه شته هغه به که وخت میلاو شي انشاءالله هغه مرکه به د هغه دومه حصه به هم انشاءالله له تاسو سره شریکوم.